چا چې بچی نه وي هغه ته پته لګي که نه یقینا خفه وي او بیا چې ولا ډېر وخت بعد الله پاک جل شانه بچی ورکي نو هغه ډېر ناز و ادا سره ستره وي جناب حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک ته الله پاک جل شانه جناب حضرت اسماعیل علیه السلام مبارک ورکو او د هغې نه بعد هغه غټېدلو لیکن کله چې داسې قوت ته ورسېدو چې باباجي سره بهر او دننه کېږي ما راته وي نسبین بچی چې وي که نه هغه اکثر پلار د ګوتې نه نیولی وي ځان سره کله بازار ته بوځي کله دکان له بوځي کله پټي له بوځي کله حجرې له بوځي ځان سره کله جومات ته راولي نو بهر او دننه کېدو الله پاک جل شانه جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام مبارک چې دومره غټ کو په جناب حضرت ابراهیم علیہ السلام مبارک باندې امتحان راغو امتحان سو د اتم د ذوالحجې باندې علماء کرام فرمایي جناب حضرت ابراهیم علیہ السلام مبارک خوب ویني او په خوب کې ورته یو آواز کیږي اے ابراهیمه دا بچی د حلال کا دا بچی د قربانی کا جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام مبارک قربانی کا دیتے یوم الترویہ وائی اتم دا ذوالحجې تا یوم الترویہ وائی جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام مبارک سرا شک پیدا شو چې آیا دا خوب څنګه دا چې کله نهم د ذوالحجې شو یوم العرفه شوه جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام مبارک ته بیا آواز شو یا ابراہیم دا بچے دے حلال کا دا بچے دے ذبح کا دا بچے دے قربانی کا جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام مبارک تا پتہ ہو لگی دا عرفہ دا معرفت نہ دا او معرفت پا عربی کسی توی پیجن گلو تا عرفات تا ولی عرفات وی عرفات کی دا جناب حضرت آدم علیہ السلام مبارک او دیگه دا بی بی ملاقات شویو معرفت شویو سلویخ کالبادی یو بل پیجندلیو په میدان عرفات کې ذکر وت عرفات وای وسو نو یوم العرفی ته ولی عرفه وای جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام مبارک ته پورا معلومات شو چې دا ماته د رب العالمین جل جلاله د طرف نه حکم دا به چې کله لسم شوه یوم النحر شو لکه نن ورځ چې دا جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام مبارک ته پته ولګی دا چې ماته د الله پاک جل شانه د طرف نه دا حکم دا خپل ګلاله بچه جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام مبارک هغه د کور نه روان کو خسته جامې وتا چولې دي ښا او میدان هغه ځنګل ته چې اوس مینا شریفه ده دغه مینا میدان ته ووتو اوس هم حجاج کرام مینا کې قربانۍ نه کوي که نه خدای پاک جل شانه د ټولو حجاج کرام هغه سایه قبوله کړي او خدای پاک جل شانه د موږ ټول دغه مبارک سعادتونو باندې مزین کړي او خدای پاک جل شانه موږ ټولو ته دا سعادت نصیب کړي کله چې میدان د مینا ته بوتلو جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام مبارک نو جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام مبارک تا جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام مبارک فرمائی یا ابتی انی رآ فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى یا اے بچیا زو خوینم خوب کتا چې دتا علالوما خطما لرایا راکا چستا سرایا دا جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام مبارک چې تابعدار شخصیتو صبردار شخصیتو بردبار شخصیتو اخپل باباجی تسوائی یا بتفل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین اے باباجی تا تا چه کم حکم دا اللہ پاک جل شانہو دا طرف نشوے دا اگا کار کوا گوره تب ما صبرناکو مومی رونو دا دیر لوی کار دا خوا اخپل بچی باندې چاڑا راخکل مړه دو تو خو نن دومره کمزوري یو که نه صاحب قدرت یو الحمدلله او د 100,000 روپو قربانی را باندې راشي بیا هغې نه شاته کېږو او جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام مبارک باندې د ګلالي بچی د هغې نیازبین بچی قربانی راغه هغه بچی چې ډېر منتونو نه بعد الله پاک جل شانه ورکړی ډېر وخت بعد ورکړی د دویمې بیبي نه یې ورکړی لیکن کله چې هغه
قوت ته ورسېدو د ګرځېدلو شو الله پاک جل شانه وفرمایل اے ابراهیم علیه السلام دا بچی دې حلال کا که ما تا ته دا حکم راغو نو څومره لتې به ووایو څومره باندې به ووایو جناب حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک خپل بچی جناب حضرت اسماعیل علیه السلام مبارک د مینا شریفی میدان ته بوتلو هغه ځنګل ته بوتلو او خپل بچی ته سوای اے بچیا زه خو تا وینمه انی رآ فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى زه خو وینم تا چې تا حلالوم تا څه رایه ده جناب حضرت اسماعیل علیه السلام مبارک ورته فرمایي یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین اے بابا جی تا ته چې د الله پاک جل جلاله د طرف نه کم حکم شوی ده هغه کار کوه ته به ما صبرناک ومومې او کله چې اسماعیل علیه السلام مبارک بوتلو که نه علماء کرام فرمایي نو شیطان مور بی بی لراغو حضرت حاجری رضی اللہ عنہ لا حضرت حاجری رضی اللہ تعالی عنہ تا شیطان وائی وی اے حاجری رضی اللہ عنہ وی تا تا پتہ دا گلالے بچے دے چرت بوزی تا تا پتہ دا چرت بوزی وی دا خو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام مبارک دا علالولو دا پارا روان کڑے دا جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام مبارک لراغو وی اسماعیل تا ته پته ده ته پلار چرته روان کړی تا خو میدان د مینا کې حلالوي جناب حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک لراغو او دا ورته وی یا ابراهیم وی ته په خوب باندې عمل کوي تا خو خوب کې لیدلی دی حقیقتا څه دی وی ته په دې باندې عمل کوي جناب حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک ته جناب حضرت اسماعیل علیه السلام مبارک ته چې کله شیطان راغو شیطان چې کله راغو جناب حضرت اسماعیل علیه السلام کاڼی راواغستو او ویویشتو دا موږ نن شیطانان ولو کنه کله چې حجاج کرام د عرفې ورځ تېره شي او حج شي د هغې نه بعد بیا لاړ شي شیطانان ولي د هغې نه بعد بیا سرونه وخورایي د هغې نه بعد بیا احرام کلاووي نو دغه شیطانان چې ولو دا د حضرت اسماعیل علیه السلام مبارک د حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک یادگار ده دا هغوی ویشتی دي بیا جناب حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک کاڼي راواغستل او شیطان یې ویشتو او حضرت اسماعیل علیه السلام مبارک میدان مذبح ته بوتلو تاسو چې څوک لاړ وئ که نه نو مینا شریفې ته چې ورسئ په دغې لاس باندې داسې روډ ده که نه مخامخ په دغې لاس باندې یو سپین ګمبد جوړ شوی د وړوکې دغه دی کې علماء کرام فرمایي جناب حضرت اسماعیل علیه السلام مبارک د ذبح دپاره رسم لولو او چې کله رسم لولو نو د ابراهیم علیه السلام مبارک په لاس کې چاړه وه جناب حضرت اسماعیل علیه السلام مبارک ورته څه فرمایي وی اے بابا جی وی چاړه ګورئ تیره که ګورئ اوس هم دا حکم ده ښه څاروی چې حلالوي که نه نو چاړه به انتهایی تیره وي بس او چې په سر یوه سټې ورته کېدې په مرۍ باندې ورته کېدې مرۍ باندې چې بس خراب سره رګونه پرې کړي شوي وي ځکه چې هغې مذبوحې ته کومه څاروی وي چې هغې ته تکلیف ونه رسي چې کوم پسه چاړه وي نو په زور خو نه کېږي که نه جناب حضرت اسماعیل علیه السلام مبارک ورته فرمایي بابا جی وی چاړه ښه تیره که او بل د خپلې کپړې مبارکې د ځان پورې راغونډې که چې زما په وینو باندې ستا کپړې مبارکې ګورې ګنده نه شي روڼ دا ډېر ګران کار ده والله چې ګران کار ده ما راته وي ما ورته باندې د 100 روپو قرباني راغلې ده د 150 روپو قرباني راغلې ده د هغې نه شاته کېږو دا پیسې ورکول پکې لاسي وي والله چې چا تعلق د الله جل شانه سره شي د چا محبت د الله جل شانه سره شي د چا هغه د زړه محبت د الله جل شانه سره شي هغه به نه په ځان وي نه په جهان وي ګورئ ښه هغه په هېڅ باندې نه وي ورته وی بابا جی وی دا کپړې دې راغونډې که هسې نه زما په وینو باندې ستا کپړې مبارکې ګنده نه شي دا مبارکې وینې ستا په کپړو مبارکو پرېنولي
خو یو کار وکړه وی کله چې ما قمیص مبارک وباسې که نه نو وی دا چې په وینې ګونده شي وی مور بي بي له اوسه وی دا به څه که وی مور بي بي له مې اوسه وی هغه به په دې باندې تسلي کېږي یقینا ښه کم سړی چې مړ شي داسې ځوان سړی که نه اوس هم دا حل ده د هغه کپړې پاتې وي کپړې یقینا چې مور پلار ډېر په احترام سره ساتي مور پلار ډېر په قدر سره کېدي ښایسته دی کې ایښې وي عطرونه پې اچوي او کله چې 20 کاله بعد روالي بیا ورته ژاړي وی دا مې د ګلالي بچي کپړې وي داسې درنو که نه اوس زمانه کې او بیا چې مبارک پیغمبر عالیشان پیغمبر مبارک الله پاک جل شانه جوړ کړی ده او هغه ته د ذبح حکم ده هغه خپل مبارک پیغمبر بچې د حلالولو حکم ده رونو دا به څومره لویه قرباني وي ابراهیم علیه السلام مبارک ته جناب حضرت اسماعیل علیه السلام مبارک فرمایي وی سیب ګورې د ما دا قمیص مې مور بي بي له یوسه وی هغه پې بیا په دې مینه ماتوي چې دا د حضرت اسماعیل علیه السلام مبارک قمیص ته رونو جناب حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک چاړه راواغسته د اسماعیل علیه السلام مبارک په مرۍ مبارکه باندې کېښوده الله پاک جل جلاله حکم وکړو چاړې ته کو د اسماعیل علیه السلام یو ویښته دې ګورې نقصان کو هغې ته ګورې حکم وشو چې ګورې کټ نه کې مونږ وایو خیر و شر د چا په لاس کې ده د الله جل شانه کې ټوپک کې ګورې ویشتل د ټوپک کار ده خو مړول د ټوپک کار نه ده ګورې بعضې خلک دې سلسله ډزه لګېدلي دي بیا ګرځي ژوندی وي مرګ او ژوند دا د الله پاک جل شانه په لاس کې ده چړې کې صفت د حلالولو ده لیکن الله پاک جل جلاله تنه دغه صفت واغستلو د پیغمبر مبارک په لاس کې وه د پیغمبر مبارک څومره قوت وي په هغه کې او الله پاک جل جلاله فرمایي ورته چې ګوره د اسماعیل علیه السلام یو ویښته مبارک ازار نه کې ګورې ابراهیم علیه السلام مبارک چاړه راکاږي د اسماعیل علیه السلام مبارک سټ مرۍ مبارک نه پرې کېږي په دې کې الله پاک جل شانه د جنت نه یو ګډ راواستولو چې کله جناب حضرت اسماعیل علیه السلام مبارک په مرۍ مبارک کې چاړه راښکله اسماعیل علیه السلام مبارک په دغه وخت کې الله اکبر آواز وکړو جناب حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک هم آواز وکړو الله اکبر الله اکبر جناب حضرت اسماعیل علیه السلام مبارک وفرمایل ولله الحمد او الله پاک جل شانه ګډ راواستولو هغه ګډ د جناب حضرت اسماعیل علیه السلام په دې باندې حلال شو جل جلاله جناب حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک ته وفرمایل یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین اے ابراهیم علیه السلام تا ګورې خپل خوب رښتیا کو کم خوب چې دې لیدلی تا یقینا چې هغه خوب رښتیا کو لیکن الله پاک جل شانه چې کم احسان کوونکي وي کم نیکی کوونکي وي هغوی سره بیا داسې معامله کوي یعنی هغوی د تکالیفو نه خلاصوي هغوی د امتحاناتو نه خلاصوي هغوی په امتحاناتو کې کامیابوي لکه څنګه چې جناب حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک په امتحان کې کامیاب شو د جناب حضرت اسماعیل علیه السلام مبارک په ځای باندې د جنت نه ګډ راواستولو او هغه ګډ د جناب حضرت اسماعیل علیه السلام مبارک په ځای باندې حلال شو زمونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د زمانې نه پس د حضرت زبیر رضی الله عنه مبارک تر دور حکومت پورې د هغې ګډ ښکرونه دا به بیت الله شریف ته پاسه پراتو هغه ګډ چې کوم ذبح شوی و د هغې ښکرونه هغه د بیت الله شریف ته پاسه به ایښو د حضرت زبیر رضی الله عنه تر دوره پورې لیکن رونو زما او ستا مهربان پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم بې قربانیانې کړي دي